راځه کاکا سیټه څه وایه دا څه ستې د غریبانانو خره ټانګه ده رخشه ده سوسکی دی چې دا رقم په سپیر دروازې وربندوئ دا خو زما ګاډۍ ده چې په صداقت په پیار باندې سړی دروازه وربندوي بس سیټه دا قسم غلطي به انشاءالله بیا نه راسته بس ورځه خپل کار کوه ځه بابا ستا د سر ګولۍ دغه دي خاناباد دا د ماخستان والا دی ورڅه د سار والا راول صحیح دی بابا سیټه ستا کتاب دغه دی چا تا کم کتاب غوښتي هغه دغه دې شه دې شه دې زدا وای بابا زما خرڅ راکړه د چیز خرڅ غواړې زه خرڅ ولرم ولان سره په پټیک باندې روایم یو بل سره خرڅ راکړه بس زه دا یو څلې را سره دی دا واخه په دا اصل به هیڅ نه کېږي اوس ما پر خرڅ راکړه بس زه ما سره خو نورې نشته دا نه غواړم په دې نه کېږي بس دغه یو څلې را سره دا نه غواړم ځان سره کښېږده کاکا تر اصل ته کښېنځه تاسو یې شپشتنه کوو کاکا دا دوال کوان څوک سیټه دا زما زامن دي دا دواړه بې لارې دي او د چپا ورسته خلکو سره کښېني ډېر په پریشانه بابا ګولۍ مې دراوړې دا چې ای لکه ته ورسره د کور څخه ګلاس اوبه ماله راواخله صحیح دا دې سیټ اوبه دا څښکه چوټه صفا کښېنه صفا که دا چوټ کاکا دا ستا د زوی لپاره ما یو ډېر ښه کار پیدا کړی سیټه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده کم کار دی کار دا کار دی سنه دی غواوې دي د دې غوجلو ولار نشته زه به دی وکم دا ستا زوی به پر لګیا کم د غوا غوجلې او د پسو پچ به د باندې راباسي سیټه زه زما په زوی باندې د مزدوري نه کوم زه زما په زوی باندې یو کاروبار کوم ای مخ د کاروبار دی د دې مخ ته وګوره کاروبار وګوره غریب څه دی غریب اگر د مر مزدوري کوي غریب اگر ځوان نشي سرمایدار کېدلی بیا کاروبار خو پیسې غواړي ته غریبانان یاست ته سره پیسې نه کمې خوادي د دې مخ وګوره کاروبار وګوره اوس هم تاو دی سوچ پر وکړئ تر دې ښه نوکري نه پیدا کېږي ستا به لږ بوج هلکس یې په سپینه ژیره مزدوري کوې دا ځوان زوی دې پر لګیا که پر دغه باندې چپلکه کښېږده پرس بابا دا ستا سیټ دی ته له دې سیټه سره کار کوې د دې خو نه اخلاق زده دی نه یې تمیز زده دی ته څنګه له دې سره ګزاره کوې زوی څه وکړم مجبوره یم ګزاره کوم بابا ته به له دې سیټه سره کار پرېږدې انده به له دې سیټه سره بالکل کار نه کوې بس زوی څه وکړم چې کار پرېږدم د کور ګزاره به په چیش کوم بابا زه له ننه بعد منت کوم زه مزدوري کوم د ځانه کامیابه سړی جوړوم ته به دا کار لازمي پرېږدې بس زوی دا ډېره ښه خبره ده چې ته کامیابه شولې زه به دا مزدوري پرېږدم څه کې لکه د چې پریشانه روان یاره نه چې به دا رقم خشم راځي په خدای کې اندازه شته ولې ښه یاره دا بابا چې له کم سیټه سره لګیا دی دا څومره بې تمیزه دی ولې چې وسو یاره نن زه د بابا تر مخ بې عزته کوم ما ته دا ته راوویل ای وروره څو مغزدار کوم زه له ګرځو لو فرام به ګرځو خار زار به ګرځو خواري نه کاږو ما ته به د نن بعد مزدوري شروع کوو خواري به کاږو لا به د زلالت سره باسو ته مهنت کوو ما او ته به بابا برابرو بالکل ښه خبره ده ځه لکه دا ما دغه لیکل دي غوړي دي برد دي وړه دي دا شانګر کم شان کاملو هغه کمپنی ولا راځي دا بغیر ان شاء الله کې دا ما صحیح دي بابا صحیح ده چې مال بزګر ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام هو سیټ رالی سیټ زموږ خو څنګه راچکا شل د خو نه غواوي ستنه غو جلسته ماشاءالله الکوان څومره ښایسته دوکان مې خلاص کړی دی سیر تا ویل تا له غریب زوی به غریب یې الحمدلله شکر خدا پاک ښایسته غټ دوکانه کې ما د خپل مهنت وکړي څنګه ښایسته دوکان مې راوایستي زوی نن چې ته په کوم مقام ولاړ یاست الله پاک درکړې ده ذریعه یې دغه سړی ګرځېدلی څه مطلب بابا ودر کاکا زه ورته وایم ستا خو نه دی په یاد د ده به ډېر ښه په یاد دي څو عمر مخکې ستا پلار له ګولۍ راوړلې چې ما بې عزته کړې هغه ورځ ستا په یاده ښه دا ستا دواړه زامن دي کاکا زه دا ستا د زامنو سره یو ګیم کوم خو ته به د دې د ما سره یو هیلپ کوې چې زه څه ورته وایم ته به د ما سره اها کې میلاویې بس انشاءالله صحیح ده چې ما را خبره ورته وکړه په ته به ما جواب وکړې اوکې بالکل بس سمه دې راځ بس چې موږ سره
زویه دا زما او د دغه سړي یو پلان وستی غیرت مې راپورته کوئ نن ته یې په داسې ښایسته دوکان په داسې مکان کې ولاړ سیټ موږ تاسو ډېر معذرت غواړو موږ د هغه ټیمه څخه تاسو څوک نفرت کوئ بیخي ډېر نفرت ما او د ورور تاسو کوئ نو موږ څه خبره چې دونه ایمانداره نیک سړی تا ما پلار دا پلان جوړ کړی ولو موږ سره دې سم سړي کاروباریان دې راسه جوړ کړو په سلام نور کامیابه که بس ما دغه ورځ غوښته چې زما د دغه سړي زامن الله پاک په پښو باندې جګ ودروي مولانا ته څوک چش غواړي دا مولانا خوشحالي ورځ ستا ډېره مهرباني ستا ډېره کور دې وکړه راځه ته کښېن چای وکړه کور دې وکړه الله دې عزت